ګل اوس دا د ملا سلو کوم لاس ولې اوس دا غټ ساته نه دا من ما وک سپي څه معنا ده هغه دی ورسره سپی په خپله درته وایي ما تا ته کس غلط ګایدلم یا دنه چنی دی یاره شاهرخ خانه د چشکې و چای پخه کومې چای پخه د بندې پخه که د نن انګېټې لګه دی اوس دا د چای پخې د داروخان خورئ دا د چای پخې څه شه راځه بانډاري درته ولګو ته ولګه چیش بانډار چیش د داروخان خورئ دی چای یې پرېښي دي 3 ګنټې یې پر ولګولې زر کوه په موږ دې ناوخته کوي چیش چای پخه یې هی چیش لګولې ده چیش واخه براو پاڼې وراوه څه بد انګېټې ده دا د شپې مې هم دلې لګولې دا شه وتاک برېسي ورځ بیا د لیک وشو شان راوړه کړایي به څه پخو بیا د زمینداري څه معنا ده هغه د نعمت پښتون د کمالزی لرغلی هلته ورسه ما ته دا شي دغه مکه و چې ورور د پلانکی چشمانات زه نه دونه رسېدلی سړی یم نه زه دونه مایر یم نه دونه دغه یم دا دې په دا وطن کې ملا دغه هم در وینولی چیش نومیږي اجاره مې هم در وینوله لا تا ما سره دغه جوړه کړې ده هېڅ چیش معنا توازهدار شي معنا را معلومه ده اوس بیا چی څه وخت راشي د ویډیو دې را خرابه کړله ولې دا چپه وروسته دغه که چیشه نو بیا ورته تنګول که خلک د متلونه تېره دنیا د تا ده نه ده نعمت پښتون اوس دویم ډوپلیکیټ نعمت پښتون دی ډرې دې په نعمت پښتون شروع کړې چې یم پر وکې په کوټه کې هم پر کښېنې درې په وایي د نعمت لالا چیشت یا نعمت لالا چیشت دی څه ډرې دې شروع کړي دی که سپی ورسه سپي ویډیو که ستا اوس هغه هېڅ ساعت نه تېري نو خاندې ولې په ویډیو ما له خندا راځي نو زه تا سره وځاړم خوشحالي وطن نقلل سم سړی بس خاموشه و د جګر د ویډیو دې را خرابه کړه دغه موږ کمالزي وطن له راغلي دا فضل نه دی نه و دی نه به رو دی سپي په ویډیو کې وغپل د ګډ انټرنیشنل یې ور خراب کړي تاسو کتاب کوئ ګرځئ ما سپکتوب نه دی کړی نو خو ته د سپي څنګه دغه تېروې پتوایو کې چې هغه پلانکی دی سړی و پلانکی دی سړی وروره درته ماته درته دا داروخان دی سړی دی او ولکه 1 منټ ګزاره ورسره وکړئ 2 منټ باندې بیا پیسې اخلئ دا د دغه قسم سړی دی نه د مجلس یې نه د انډیوالۍ یې د شینه یې بس یو شینه یم نو ولې مې راولې ما ته متلونه ولې تېروې ما له خندا راځي نو څه کوې زه تا ته وځړم تا ولې زه نعمت پښتون متلونه زه تېروی سم ما نه دي ویلي نعمت پښتون مجلسونه ما نه دي کړي د سپي څه معنا ده هغه دې ورسره سپی په خپله درته وایي یا تېروي ما چې سپي معنا کوم سپی د دې دپاره دی چې بس حیوان دی وفادار دی معنا یې راوښوه معنا یې نه ده معلومه معنا دغه ته ور معلوم راملا ته ور معلومه ده په انډیوالۍ کې دومره بې وفا دی راملا یې نه دی راوښوی راملا دې ولې نه راوښوی راملا خو نه راکلی دغه نه راکلی ولې یې نه کول دا یې که نه بیا ولې ډرې په راویله په خدای چې د بل پرېدي مخلوق تر مخ دی ګپې په چالو کوم په قرآن کې رضوان ثناالله دی خدای ژوندي لري کار ځای زما ورته سلام دی او بهرحال زما درته سلام دی رضوان ثناالله هر وخت چې ځای سره کښېنوسو مشتي په مابین کې ډېر مجلس پاته دی د خپلو پر موبایلانو باندې بلیک لیسټ لګولی دی اوس د ګاډۍ د مخ پر بمپر باندې ملک شفقت یې لیکلی صحیح دی نو هغه ګاډۍ هم ګرانه ور جوړه کړې ده نن یې پرایني د اوښ ډوډۍ د اوښ غوښه اړولې دا یې اسانه ده صحیح دی نو ستا نوم پر وکښم ما نوم مه پر کاږه ولې ملک رضوان خدای ژوندی لري هغه به ته پر وکښې ملک ثناالله دی خدای هغه به ته ستا په موټر ولې دا نه دي ملکان هغه به ته ستا په موټر وکښې ملک شفقت یې پر وکښې یار صحیح دی اول په دې موټر کې موږ کښېنستلي بیا دې اوس ملک شفقت چیرې تللی وې چیرته کوله شودې راوړلې او یاره شودې دې څه کولې انګېټې راسه دلې راسه ای دلې ورک استا ما ته راسه دا ما ته خشم کوي یاره جګره هاي مسوي راځه بکه پورته کړه هاي پورته کړه ویل ته قرب ولا سا چیرې ولا لینچ
دارو خانه تا ته سوي دی دا د انګیټي لګیږي په د انګیټي کې چای پرتی دي اوس چای پخوي دارو خان خورایي ګلستان ډېر خدمتګار سړی دی زموږ انډیوال دی ای بل ځوان دا د بالشتان سره سموي ګله دا پر تا ګرانه ده ډېره کله اوس څه کوو اوس چیرې ځو ښه ای غواوې نه خرڅوو ولې هغه غواوې به خرڅې کړو یوزګی ګل الله وای خرڅې که نه وای ستړی شولم ښه اته کښېنځه به کالي واغوندم بیا به ولاړ شو دا خان ولې زما او ستا په انډیوالي کې شیطانت کوي خان زموږ په خوا ګایېږي څه وایې خان زموږ د کوتي زوی دی زموږ نه کلام زوی دی هغه موږ ته څه وایي څه وایي هغه زما ستا په خوا ګایېدلو ولې د ګلو د فضل انډیوالي ختم شوله فضل ما تا ته کس غلط ګایېدلم یا ګل زما د خوا غلط نه فضل ما د ماما زوی زه تا ته کس غلط ګایېږم یا دا د رنډۍ زوی څه نو دا خو درواغ ورته درواغ ولې وایې درواغ ولې وایې ما په زه څه کاپلې ته په زه څه هغه وزیرستان والا هم راغلی و هغه هم سوز ما د خوا خطا باسي هغه هم خطا باسلی هغه کوم ځای سره راغلی ول کوټ سره راغلی هغه بیا څه ویلې کوټ سره راغلی ورو دا خبر تا ولې سره اوس مولانا تللی دی کور ته مولانا راوځي د ګل لپاره لنګوټه هم راوړي ګل ته لنګوټه ورتړو بس بیا ځو نعمت پښتون له بیا د هغه باده پښین له ځو څنګه ګل پښین له ځو چای کوو ښه چای کوو خامخا کومې چای کوو دا موټر خرڅم کوم که نه کم خرڅ ما ته دا مخه څه ورور ما ته دی وار ما ته په چیز کړو ښه نو واده دی ولاړ یا دا به هغه واده په چیز کړو بس ټیک دی ګل وای دا موټر مخ خرڅو بس دا موټر لکه دی بالا نه خرڅ څنګه او ګل خان ویلې ولې دا ګل اعلی د خوایم چپا ورستګی دی رښتیا یا نو دی ولې په تاسو د قسم خبرې کوي دای لکه خان کې دغه ومه هر سره دغه ښه من ما در کوتي زوی هغه سلطنت وکړه په پارون هغه رند کوڅ زوی هغه ته ویل سی ورته ویل هغه اوس په پنجاب کې من ما راغلو هغه موټر خرڅي سره ما ولا کو سودا سره کړه ښه دا بس دی ګرد شیطانت کوي دا ګت ساته نه د من ما وک څه وایه نو دا میلمه علاج خو به نه وي نه کوم علاج دی کوتي زوی موږ دوايي ابل وای ما په کوټکس نه سپکوي خان ولا خان ته مون چپګای ما ته مو وای ښه اوس د املا پسې ستا لنګوټه یې څه کله ملا له ټلیفون وکړه یار ملا هم نخرې بازه دی دا ولې دا څنګه ملا دی یار ملا ګوره پسې سلیبه ګانټه یې اوس وده اوس به راشي اشسي به کلي کې څوک مړو اسخان ښه نو بیا تا پیسې شی ورکې 100 روپۍ دې ورکې 100,000 روپۍ چیش دپاره ختم نو مسکینانو نه لرلې څه وایه دا ولې خلک ګرده مسکینان سو خالي ته موړ یا ته 100 روپۍ لرې نو ته خو ما هغه ته ورکړ ښه دا د مولانا لنګوټه راوړه مولانا لنګوټه به ګل ته دلې ورتړې ګل اوس ملا سولو ګله اوس ته ملا څه کې وایه ګله ښایسته لنګوټه خولۍ پر کښېږده بیا خوند کوي واه ګل اوس دا د ملا سولو ملا ګل اخوند ګله دا لنګوټه ډېره خوند هم در سره کوي بالا به نو اوس ښه خبرې کوي شکنځای به نه کوي خان ته به شکنځای بس میشوره خان اوس غلطي کړې ده نو اوس څه به کوي اوس مړکوی نه شي نو واه ګله کوم لاس ولې اوس ملا ګل اخوند اوس ځو دا د ګل دا د ملا سلو اوس ځو نعمت پښتون خواته درځئ کښېن ګله د پسونه په لاره کې چش کوي یار دغه ولې ته تېروي نو ټوټ ورته مې تېروه دا دې وسۍ مرایله سوي دا که ما په موټر وشتل موټر تاوان څوک ووایي د موټر تاوان که د پسو تاوان پسو ده او د رنډې سمه داسې راوست دی راوست دا اوس غلی زه دته هغه دا موټر څه کار
دا اوس دا د ملکیار له راورسېدلو روانو د نعمت پښتون وطاق خواته داروخان باندې به د نعمت سوري ګل باندې به د نعمت پښتون پښتو واورو. څنګه پښتو اورې؟ هو پښتو وارو خوند کوي پښتو؟ خود کوي وروره د نعمت پښتون پښتو خوند کوي؟ نعمت پښتون څه